هلمند او غزنی ولایتونو باندې طالبانو څنګه خطرناک بریدونه پیل کړي؟ طالبان څنګه د کوچني اختر لمونځ د غزنی په ښار کې کوي؟ دفاع وزارت تازه څه اقدام وکړ؟ کوم ځواکونه یې غزنی ولایت ته ولېږل؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. ملي دفاع وزارت ویلي غزنی ولایت ته نن تازه دمې ځواکونه لیږلي دي او ژر به د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړي. ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازو نن د دغه ولایت امنیتي وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی و او د طالبانو له قوله یې ویلي و چې غزنی ولایت سقوط کیږي او طالبان به د کوچني اختر لمونځ د غزنی په ښار کې وکړي. بلخوا په نورو راپورونو کې ویل کېږي چې هلمند کې د سختې جګړې له امله یو وار بیا د لښکرګاه ښار شاوخوا سیمې څخه خلک کډو کولو ته اړ شوي دي او د تېرې یوې اونۍ را په دې خوا سلګونه کورنۍ مرکز لښکرګاه ته راغلي دي. د کډوالو ریاست ویلي چې ګڼې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي او له لومړیو مرستو ته اړتیا لري. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت